له موقت حکومت څخه د خلاصون یوازینۍ لار. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په داسې حال کې چې افغانان د موقت حکومت څخه ډیره ناوړه خاطرې لري، په کابل کې بیا د دې ډول حکومت ګنګوسي اوریدل کیږي. افغانان د موقت حکومت یوه ترخه تجربه لري او د دې ډول ترخې تجربې د بیا لیدلو زغم او نیت نه لري. د موقت حکومت تر مخې چې کومې وعدې ورکول کیږي، هغه بیا وروسته له هغې نه وي چې د قدرت خلا رامنځته شي. موجود حکومت سمول. په ټوله کې د موقت حکومت د غوښتنې سببونه زیات شوي دي او په ځانګړي ډول پردی او خپل ټول په موجود حکومت تور لګوي چې فساد کې ښکیل دی او د دې ډول حکومت سره ډول ګډ کار یا د دوی په مشرۍ یو مهم کار ترسره کول خوندي نه بولي. د دې یو سبب په خپله د حکومت د مشرانو او نورو چارواکو بېغوري ده. اوس هم وخت شته ده چې د حکومت لوړپوړي چارواکي په حکومت کې بنسټیز اصلاحات راولي او په تدریجي ډول بیرته هم د خلکو رضایت ترلاسه کړي او هم د موقت حکومت د غوښتونکو له خولو وربنده کړي. اصلاحات مو ژغورلی شي. دا یو تریخ حقیقت دی چې په افغانستان کې تر اوسه پورې ولسواکي نوې ده او په پوره ډول عملي کول به یې نور وخت هم ونیسي. دا به ومنو چې ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله دې حکومت په خپلو کې سره وویشي. دواړه کسان د ځان سره د یوې پام وړ ګټلې رضایت لري، خو دوی وکولی شي د ویش په صورت کې هم د خپل اړخه داسې کسانو ګماري چې هغوی په کار پوه خلک وي، په خپل بش کې پوره لوړې زده کړې کړې وي، تجربه ولري او په دې خاورې ته صادق وي، د فساد کار نشي. دواړه لوري کولی شي مهمو چارواکو ښه معاشونه ورکړي د دې لپاره چې هغوی په فساد ککړ نشي، کولی شي هر څه مې لازم ترسره کړي. خو هو دا کسان باید په کار پوه کسان وي او د دې هیواد سره ژورې اړیکې ولري، ښه او بد په دې هیواد کې وي او د دې هیواد لپاره واقعا د زړه کار وکړي. د امنیت شورا ته ځانګړې پاملرنه. د حکومت رهبرۍ ته پکار دي چې په حکومت کې ځینې برخو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د مثال په ډول د امنیت شورا ته ډیر جدي پروګرام ولري او ډیر اهل کس مشرۍ ته وګماري. د امنیت شورا ته باید یو وړ کس معرفي شي، داسې کس چې په دې برخه کې کار وکړی شي، ښه تجربه ولري او مسلکي هم همدې برخو ته نږدې وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.